دا مسله زموږ د ډیرو زیاتو پوښتنو ده، بلکې دا مسله د ټولو پاکستانیانو ده چې خېټې مخې ته راوتلي، خېټې غټې شوي. بیا وایي چې یاره دا خېټې موږ په څه طریقه باندې کمې کړو، دا وزن په څه طریقه باندې کم. د پوهې دپاره زه تاسو ته یو مثال درکوم. مثال ستا سره ګاډی در سره دی، د باجوړ نه چې دیر ته ځې نو دې ګاډي ته د 1000 روپو د پټرولو ضرورت دی. اوس دغه ګاډی که ته د باجوړ نه پېښور ته بوځې، مثال تا ته د 2000 روپو د پټرولو ضرورت دی. خو که دا ګاډی ته چېرته د باجوړ نه اسلام آباد ته بوځې نو بیا تا ته مثال د 5000 روپو د پټرولو ضرورت دی. او که دا ګاډی ته چېرته د خپل کور نه راوباسې او نږدې چېرته یو بازار دی هغه ته ورځې او بیرته راځې نو دې ته به د پټرولو کم ضرورت وي. کېدای شي چې دې ته یو 100 روپو پټرولو باندې ستا دا کار کېږي چې نږدې د کور نه بازار ته دا ګاډی ته بوځې او راولې نو کېدای شي چې ستا په 100 روپۍ باندې هم کار وشي، د 100 روپو په پټرولو باندې هم کار وشي. یعنې مطلب د ضرورت مطابق پټرول دې ته ورچول دي. اوس که چېرته یو سړی د دې خپل کور نه نږدې دغه بازار ته ورځي، په 50 او 100 روپو په پټرولو باندې کار کېږي او دې ورځي بار بار د 500 روپو پټرول ورچوي، د 1000 روپو پټرول ورچوي او د 5000 روپو پټرول ورچوي او بیا خرچه کوي د 40 روپو او د 50 روپو. نو چې بار بار دی د 1000 او د 2000 روپو پټرول ورچوي نو څه به کېږي؟ دا ټینکۍ به ډکه شي او دا پټرول به د دې نه بیا په دې خولې باندې راوځي او ضایع به دي شي. همدغه مثال زموږ د وجود دی. په کار دا ده چې موږ هغومره خوراک وکړو څومره چې موږ ته ضرورت دی. مثال که ما ته د یوې روټۍ ضرورت دی نو چې زه یوه روټۍ وخورم. که ما ته د 2 روټو ضرورت دی زه دومره کار کوم چې ما ته د 2 روټو ضرورت دی نو چې زه 2 روټۍ وخورم. خو که مثال یو کس داسې دی چې هغه ته ضرورت د نیمې روټۍ دی او دی خوري 2 او 3 روټۍ، نن یې 3 روټۍ وخوړلې یا 2 روټۍ وخوړلې او واپس د چې کومه خرچه وکړه، کومه انرژي ولګوله، هغه یې د نیمې روټۍ انرژي ولګوله، نو دا کومه روټۍ چې په ده باندې سیوا شوه دا به چېرته ځي؟ دا به هماغه شانته کې څنګه چې د ګاډي د ټینکۍ نه هغه پټرول په خولې راوتل، همدغه شانته کې په دې انسان کې به دا روټۍ دا جمع کېږي، وازګه به ترې جوړېږي او دا به د خېټې په شکل کې بهر راوځي. نو بیا د خلکو خېټې غټې شي. ولې چې دې ته د خوراک چې څومره ضرورت و د هغه نه ډېر خوراک کولو. که چېرته دې انسان د خپل کار او د روزګار مطابق خوراک کولی څومره چې د ده وجود ته ضرورت دی نو د ده به بیا وجود نه غټېدلی. خو دی کار او روزګار هغومره نه کوي څومره چې دی خوراک کوي. نو د هغه په نتیجه کې داسې وشي چې خوراک پسې واشي، هغه په وجود کې جمع کېږي، چربي او وازګه ترې جوړېږي او بس د خېټې په شکل کې او د موټاپې په شکل کې بیا نو اوس علاج یې څه دی؟ علاج یې ساده دی. که تاسو زما په خبره باندې پوه شوي وئ نو د وزن کمولو همدغه طریقه ده. څومره چې تا ته ضرورت دی هماغومره خوراک وکړه. اوس که د چا خېټې غټې شوي دي، د چا وجودونه غټ شوي دي او دی د خپل وزن واپس کمول غواړي نو دی دې څه وکړي؟ دی دې همدغه خوراک په ځان باندې کم کړي، بل طرف ته د کار او روزګار په ځان باندې سیوا کړي. نو چې خوراک دته کم شي، د بهر نه دته انرژي کمه میلاو شوه، پټرول پې کم شو د بهر نه او سفر ورته اوږد شو، نو اوس به دا د کوم ځای نه پوره کوي؟ ښکاره خبره ده چې په ټینکۍ کې به بیا پټرول ختم شي. چې پټرول ختم شو ګاډی به په ځای ودرېږي، بیا دته لوی سفر پاتې دی، دی به روانېږي نو ورته یې ریزرو کړي. نو چې په ریزرو کې شي نو څه چې د سره سیو شوي و د مخکې نه هغه پټرولو باندې دی روان شي. د وجود همدغه مثال دی چې خوراک په تا باندې د بهر نه کم شو، انرژي ختمه شوله، نو ستا په دې وجود کې چې دا کم ریزرو دا فیټس دي، دا وازګې دي، دا چربي ده، د دې ولې کېدل به شروع شي، دا به تا ته انرژي درکوي او په دې باندې به بیا ته چلېږي او کار به کوې. نو که وزن کمول غواړئ خوراک په ځان باندې کم کوئ او بل طرف ته کار روزګار ایکسرسایز گیم دا سیوا کوي چې د خوراک نه انرژي کمه راځي او بل طرف ته لګې ته سیوا، نو ستاسو به د خوراک انرژي ختمیږي او بل طرف ته به ستا د وازګې او د چربي ولې کېدل شروع کېږي، د هغه نه به درته میلاویږي، نو ستا وجود به د هغه سره کمیږي. دا د وزن کمولو، دا د خېټې کمولو بهترین او اسانه طریقه ده.